د پاتې شه باران دی ناول پنځمې برخې ته مو پام راګرځوم. لیکوال مصطفی سالک، ډیپلومه کوونکی مهاجر شاه. ما له ځانه سره وویل څومره د کار خلکو دغه شهیدان په ژوندیو کې داسې خلک نشته په یو او بل نوم سره ووژني، بیل شعارونه لري، خو دا شهیدان د بیلو ژبو ویونکي، د جلا قومونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي وو چې ژوندي وو، یو مرام، یو شعار او یو یې سنګر وو. اوس چې شهیدان شوي د ټولو جنډو اوازونه یو راګ جوړوي، د اتفاق راګ، د ازادۍ او آبادۍ راګ. کاش زموږ د هېواد وګړو غوږونه لرلی او دا له حکمت نه ډک سپېڅلی سندریز راګ یې اورېدلی. زما دعا او د غرني ځوان دا وینا وه چې حجرې ته به ځو. پاڅېدو، که موږ شو او که دی، خو زموږ 2 بکسونه یې خپلو 2 ولو ته واچول. زمرک رباب په اوږه کړ او زه ورسره تش روان شوم. حجرې ته ننوتو. د هغه ځوان د کورنۍ نور مشران او ځوانان زلمي هم راغلل. یو بل ته مو ځانونه معرفي کړه. د هغه ځوان نوم چې موږ یې حجرې ته راوستی و شینګل و. له پېژندګلو وروسته شینګل نورو خپلوانو ته وویل چې دا ورونه افغانان دي، سیل ته راغلي دي. یوه مشر وویل دوی 10 کال سیل ته راغله چې وچکالي ده، د ښار خلک ابشارونه خوښوي او اوس ډېر ابشارونه خاموش دي. واورې به وي چې ګټان به راخویدي، خو سږکال زموږ د عملونو د لاسه د بزرګي سوکي مخ هم تور دی. ځنګلونه مو ووهل او په وړیا بیه مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه. په غره وران شوي وو. د خدای فضل و، کور یې ودان، دواړو غاړو واک راکړ. لانجه غوسه شوه. موږ ټول مشران ناست وو. د کومې موسسې خلک راغله، ویلې ځنګلونه مه وهئ، کیدای شي سږنۍ وچکالي له همدې کبله راغلي وي، ځکه چې چېرته ځنګل ختم شي باران هم نه کیږي یا کم کیږي. موږ یو بل ته وکتل، خو بې د لاسونو مروړلو راته څه پاتې نه وو. رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلي وي، څومره لویه ګناه به مو کړې وي. خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل دې حجره د غره په نیمایي کې په ډېر ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانیستل شوې وه. زمرک د کوربنو سره خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله. ځینې خلک چې کورونه یې بره په غره کې وو، پیلوزې یې په لاسونو کې وو، خو راڼه پیلوزې نه ښکارېدل، بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیژي او ځینې راکوزیږي. ډوډۍ مو وخوړه. ما د درملو پسې خپل بکس پرانیست. پر سر یې د فلسفې یو کتاب پروت و. یو زلمي ولید، زما خواته رانږدې شو، ویلې د څه کتاب دی؟ زه یې وګورم. زلمي کتاب واخیست او د لاټین خواته نږدې شو. څو شېبې یې واړه راواړه بیرته یې راکړ. پوه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړ. شپه چې په پخېدو شوه، قربانه یو د بل پسې ووتل. تر ټولو وروسته شینګل ووته او ژمنه یې وکړه چې سحر به که خیر سره ګورو. یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما یې کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم، که اجازه دې وي وبغځېږم. هغه هم را سره خوښه کړه. د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شو او د هغو کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د پښو له کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل. ما ځان په بړستنه کې نغښتی و، خو مخ مې لوڅ و. د غره دغه ټول اوازونه اشنا و که ناشنا په ما ښه لګېدل، خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼهار راکاوه، د څانګې د غلې او پستې سندرې په څېر خوند. ما د غرنۍ شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېده چې له خپله کټه پاڅېده. د کټ چغارې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړ او د زمرک د کټ په لنګه کېناست او ورسره یې خبرې پیل کړې.
د غرونو د ژوند د ودونو او میوو دانو په اړه یې معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې وویل چې له پېښوره راغلي یاست. موږ هم پېښور ته هجرت کړی و. هملته مې تر نخمه سبق ویلی دی. بیا یې د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه. زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغ یو. اوس دواړه د ادبیاتو د پوهنځي د لومړي کال محصلین یو. زلمي په هیجاني انداز وویل د کائنات لیسه؟ د کائنات په لیسه کې زما د ترور لور هم سبق وایه. څانګه نومېده. هغه د همدې ځای وه، د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرې په اورېدو زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې ایله به مې پورتني او ښکتني باڼه جلا شوي وو. خو بیا هم د لاټین په تته رڼا کې د زمرک د سترګو خیریت او وارخطایي لکه د ستتو ستورو وځلېده. ما ځان ټینګ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې وده وګڼي. زمرک هم اریان دریان و. هیڅ یې نه ویل، لکه چې زما خبره یې په یاده وه چې د څانګې په اړه به هیڅ نه وایي، لکه بوت ناستو. خبره یې هم په بله نه شوه اړولی او یا یې د دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبر کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې مخکې فارغه شوه. 2 ورځې ډوډۍ ونه خوړه. ډېر یې وژړل. پلار ته یې همدا ویل چې زه نور سبق وایم، پوهنتون ته ځم. خو بدمرغه وه، نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي. پوهنتون خو ورته سور کفر ښکاري. مجبوري بده وي. د ولور په مینه کې د بنګزار کلي بوډا بزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده، څوک به څه ووایي. خواره یې لکه وچه دړکۍ تناره ته وویشته. خو ښځې تاسو پېژنده؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز ورته وویل نه نه موږ نه پېژنده. ډېر ټولګي وو، خدای زده په کوم ټولګي کې به وه. د زمرک او کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ کړ او په کټونو کې وغځېدل. په زړه مې څه چل کېده. په زړه مې څه چل کېده، خو ځان مې ټینګ کړی و. کله به مې په بدن کې د بجلۍ غوندې ټکان خپرېدل او کله به مې په سر کې سړکې شوې. لاسونه او پښو مې غیر ارادي حرکتونه کول. تر سهاره خوب رانغی. زمرک هم اړخ په اړخ اوړېده. د بازوګانو له چغاره یې څرګندېده چې ویښ دی. سحر شو. ودرېدل راته ګران و. لمونځ مې په ناسته وکړ. زمرک چې لمونځ وکړ د لاسه یې ونیولم. راته یې وویل دا ولې؟ ستا خو ډېره سخته تبه ده، دا ولې؟ ورته مې وویل نه پوهېږم، شاید د پرونۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجه وي. خیر دی ښه به شم. هغه مې بکس خلاص کړ. ګولۍ یې راکړې خو اثر یې نه کاوه. سخت مهال مې غوښتل چې بیرته د پېښور په لور حرکت وکړو، خو شینګل نه منله. ویلې په داسې حالات کې خو دې بیخي نه شو پرېښودی. طبیب به درته راولم. زموږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو درمل نشته. سم د لاسه به دې ټکو پتری کړي. ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړ. ورته مې وویل په ما کله ناکله داسې چل کېږي. خپل درمل را سره دي، ښه به شم. غرمه شوه. ډوډۍ راوړه. د درملو د اغېزې لپاره مې څو قپه وکړه. ګنې کورنیو غوړو او پنیرونو مې زړه واښه. له غرمې وروسته تبې پرېښودم. بیا مې شینګل ته وویل روغ یم. تبه یې زما وکته. لاس مې یخ و. د ماڼوګانو غوزانو او دنداسې سوغاتونه یې راکړه او رخصت یې کړو. ما پېښور ته راتلل غوښتل، خو زمرک ټینګار کوه چې ښکلې سیمه ده، مخکې ځو، ګوندې په صحت دې ښه اغېزه وکړي. په نزله مې ورسره ومنله. زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته اچولي. رباب یې هم اخیسته، خو ما ورته وویل ښه یم، دا دې ما سره وي. مازدیګر مهال به و چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو. بره له غره نه ښایسته ورخ اوبه لکه ابشار راتویېدې، خو د ځنګله نه د تبر راتلونکي غږ یې نرم تال ماتاوه. د دې دواړو غږونو په جسد کې د یوه خواږه روح احساس هم کېده. هو، ما سندره اورېده، د څانګې سندره، کټ مټ هغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به یې چې ویله.
ورته ودرېدو. څه ګورو چې څانګه د خپل میړه پسې وهل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره وایي. حالات مې په خرابېدو نه پوهېدم چې څه وکړم. زمرک پوه شو، کلکې له لاسه ونیولم، وړاندې یې راکش کړم. ما ورته وویل زمرکه ته خو مې لږ پرېږده. هغه مې لاس پرېښود، بکس مې خلاص کړ. د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه. قلم مې راواخیست، په پرې مې ولیکل څانګې همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره. دا ګیر چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلې ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. څانګه او خاوند به یې چې په کومه لاره راتلل تنګه وه. کاغذ مې د غره د ډډې پر همدې تنګه لار کېښود. په کونج مې ورته سپین کاڼی کېښود او پر منځ مې یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې پر لور مو کتل. څښتن یې پڼ وتړه او رسۍ له دواړو ولو راتاوه کړه. د څانګې په زور یې پڼ اوچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام به کاغذ ته واوړي او که نه، خو ښه وه اوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه و خو خط یې زما وپېژنده. له موړې چې راکوزه شوه لکه لیونۍ یو خوا بل خوا ګړندي ګامونه واخیستل. موږ ورته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړ. ما هیڅ ځواب ورنه کړ، بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپریالو، د مرغانو سندرې، د چینو وریښمین آهنګ، ابشارونو او د شپونکیو شپېلۍ کائنات یوه دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیوه، د څانګې سندره مې پکې راواړوله. خو دومره ورو چې ایله ما او زمرک اورېده. دا چار چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. غرونه و سندره وه، بس یو باران نه و، خو هغه کمی شاید زما او د څانګې اوښکو پوره کړی و. څښتن یې بار کېښود، د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کارونه کول پر خپلو خپلو ځایونو ودرېدل. داسې حیرانو لکه چې د قیامت ورځ وي، لکه لمر چې له بره نه راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلۍ وي. پښتنه غرنۍ سیمه او د ښځې سندره، او هغه هم په دومره لوړ اواز. شیبه په شیبه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده او اواز یې لوړېده تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهل، خپل تبر یې په شنه څانګه کې ښخ پرېښود. سترګې یې سرې شوې، داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی، او چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام اندام کړي. ما د خپل زړه درزا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې، او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړې ایستې. د سندرې سره کائناتو نڅا کوله. زما پر سر چکر راغی، د غره نښتر و اتڼ کاوه او هسکې سوکې نڅېدې. په ځان نه پوهېدم چې د رباب سره مې څه کولې. ایله بس دومره پوه شوم چې د رباب تارونه وشلېدل او په سترګو مې تیاره شوه، او چې بیا مې سترګې وغړولې نو پېښور کې د خیبر هسپتال په ایمرجنسي واټ کې زمرک او څو تنه ډاکټران زما سره ته ولاړو. دا وه د پاتې شه باران دی ناول وروستۍ برخه چې تاسې واورېده. که غواړئ چې د دغه ناول نورې برخې واورئ نو له دغه ادرسه یې ترلاسه کولی شئ: 080999121، یا هم که تاسې فیسبوک ته لاسرسي لرئ په خپل فیسبوک پاڼه کې مهاجرشاه دوسمل په پښتو ژبه سرچ کړئ او د دغه ناول پاتې برخې واورئ. په درنښت.